د انسان زړه پخپله هم یوه غټه معجزه ده. څنګه؟ ګوره دا په 1 دقیقه کې نه دی، دا 15 لیتره وینې ته فشار ورکوي، په 1 دقیقه کې یې پمپ کوي، پوه شوې؟ نو په 80 دقیقو کې دا کېږي 15 ضرب شپېته، 15 ضرب شپېته څو کېږي؟ دا کېږي 300 لیتره وینه. په همدې طریقه که غواړو 40 ساعتونه پیدا کړو نو دا 300 راخلو د 40 سره یې ضربو، یعنې یو شپه ورځ کې دا 7200 لیتره کېږي ښه. او که غواړو په یو کال کې معلوم کړو نو دغه 7200 راخلو د 315 سره یې ضربو، ځکه په یو کال کې 315 ورځې دي او دا راځي 2 میلیونه شپږ لکه او 28 زره لیتره وینه، یعنې زښته زیاته وینه کېږي. او که دا موږ غواړو هغه زیړې بشکې ته تغیر کړو چې افغانستان کې ډېر مشهوره ده، نو تقسیم یې څو یې کوو؟ 25 یې کوو، ځکه په هغې کې په یو بشکه کې 25 لیتره وینه ځایږي، پوه شوې؟ یعنې 25 لیتره اوبه یا وینه دا هر څه چې ورته وایي هماغه ځایږي. دا راځي وروره ګوله 1,15,120 بشکې وینه په یو کال کې د انسان زړه هر کال یې دې ته فشار ورکوي یا پمپ کوي. دا غټه جالب ده او زما په نظر دا یوه غټه معجزه ده. او که ویډیو مې تر دې وخته خوښ شوي لایک یې هم کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.